خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. د کتاب التوحید در شروع په هغې کې ابتدایي خبرې شوې وي. اوس دوه خبرې کوو چې یو د مطلق توحید تعریف، توحید څه ته وایي، او بیا د توحید اقسام، تعریف التوحید او همدارنګه اقسام التوحید. نو توحید وحد یوحد توحیدا، دا د مصدر صيغه ده د باب تفعیل نه. د دې لغوي معنا ده جعل الشیء واحدا، یو څیز یو ګڼل. نو توحید ته توحید ځکه وایي چې موحد بنده به دا یقین او دا عقیده او دا حقیقت به تسلیموي چې الله سبحانه وتعالی واحد له شریک ذات دی او څوک سره شریک نشته. دا خو د هغه معنا اصطلاحي او د معنا لغوي مناسبت دی. بیا توحید مطلق څه ته وایي؟ العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمال والإقرار بتوحده بصفات العظمة والجلال وإفراده وحده بالعبادة. دا د مطلق توحید تعریف دی چې ټول اقسام ته شاملي. معنی دا ده چې العلم والاعتراف، دا علم او یقین او د دې اعتراف کول چې الله سبحانه وتعالی د کمال په صفاتو کې تنی تنها دی، د هغه سره څوک شریک نشته. بتفرد الرب، په یوازیوالي د رب باندې، بصفات الکمال، د کمال په صفتونو سره چې الله سبحانه وتعالی چې زموږ رب دی هغه د کمال په صفتونو کې تنی تنها دی، شریک نه لري. همدارنګه والاقرار بتوحده بصفات العظمة والجلال، او دا اقرار کول چې الله سبحانه وتعالی د عظمت او د جلال په صفاتو کې تنی تنها دی، شریک نه لري. چې کله الله سبحانه وتعالی په ذات کې شریک نه لري، په صفاتو کې شریک نه لري، نو و افراده وحده بالعباده، نتیجه دا شوه چې یوازې د رب العالمین عبادت کول. دا د توحید مفهوم دی، عام مفهوم دی. به توحید چې دی تقسیم شوی د درې قسمه ته. دا تقسیم په تتبع د نصوصو سره، په دې باندې کوم حدیث نشته دی چې هغه کې سره راغلی چې توحید په درې قسمه دی. خو د حدیثو او د قرآن کریم د نصوصو تتبع چې وشي نو خلاصې د درې خبرې راوځي د توحید باره کې. اول دا چې توحید الاسماء والصفات، دا یو بهترین قسم دی د توحید چې ډېر انسانان په دې کې ګمراه شوي دي. یا دا توحید الاسماء والصفات یا نه مني، یا پکې تحریف تاویل پکې کوي ظالمان. حالانکه د الله سبحانه وتعالی ښکلي نومونه او ښکلي صفتونه دا خو د دې لپاره دي چې د بنده د الله سره محبت پیدا شي، او داسې ظالمان را لګېږي چې دا نه مني یا په دې کې تحریف کوي. نو توحید الاسماء والصفات، توحید الاسماء والصفات هغه دې ته وایي چې
الله سبحانه وتعالى چې په قرآن او حدیث کې کم نمونه کم صفتونه د خپل ځان دپاره ثابت کړي دي یا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت کړي دي په دې نمونو او صفتونو باندې ایمان لرل په دې نمونو او صفتونو کې تحریف تاویل تمثیل تشبیه وغیره نه کول څنګه چې په قرآن او حدیث کې ذکر دي همنغسې په دې باندې ایمان لرل او کمی معناګانې چې دي هغه معناګانو کې تحریف او تاویل او تمثیل او تشبیه نه کول إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم د هغه صفتونو او نمونو ثابتول الله لرا کوم چې الله ځان له ثابت کړي دي یا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت کړي دي من جميع الأسماء والصفات ټول نمونه او صفتونه کوم چې په نصوصو کې ثابت دي ومعانیها دا مهمه خبره ده او دغه نمونه او صفتونو معناګانې به هم ثابته تفویض به نه کې خو على الوجه اللائق بعظمته وجلاله څنګه چې د الله د شان سره مناسبي من غیر نفي لشيء منها نفي به نه کې چې نه د الله لاس نشته دی الله اورېدل دا صفات چې کوم ذکر دي د دې نه به انکار نه کې ولا تعطیل او نه به پکې تعطیل کې چې معنا ولا معطله کې معنا ولا پریدي ولا تحریف او نه به تحریف کې داسې به نه وي چې الرحمن على العرش استولى رحمان ذات په عرش باندې غلبه حاصله کړله ولې مخکې په غالب نه اوسه نه الرحمن على العرش استوى الله سبحانه وتعالى په عرش باندې مستوي دی او دارنګ تمثیل به هم نه کې چې الله سبحانه وتعالى د عرش د پاسه داسې دی لکه انسان چې د کټ د پاسه یا د خپل تخت د پاسه نه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا الله سبحانه وتعالى د دینه لوی دی چې د خلک داسې تشبیه او تمثیل وغیره ورکي دا څومره معطله چې دي څومره د الله اسماء صفتونه او نمونه چې نه مني دا په اوله کې مشبهی او په اوله کې مجسمی بیت انکار وکي او دوی د الله سبحانه وتعالی ډېر سخته بېدبي کوي الله رب العالمین په مخلوق باندې قیاس کوي ته چې وایي د الله سبحانه وتعالی ید دی نو دا دواړه دغه د الله د ذات هغه تشبیه د انسان سره ورکي او بیت انکار وکړي چې د الله لاس نشته نه داسې مه کوه د الله سبحانه وتعالی تشبیه ورکول د مخلوق سره دا ظلم دی دغه په حق کې او دا باطل دی تشبیه الخالق بالمخلوق محال د خالق تشبیه د مخلوق سره ورکول محاله ده اخو زمونږ رب دی دا ټول نظام هغه پیدا کړی دی کائنات هغه پیدا کړی دي نو په دې کې تشبیه د غایب ده د حاضر سره نو دا مختصره بیان شوه چې د توحید په اقسامو کې یو قسم توحید الاسماء والصفات هغه نمونه او صفتونه چې الله سبحانه وتعالی د خپل ځان دپاره ثابت کړي دي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله دپاره ثابت کړي دي دا به بغیر د تشبیه بغیر د تمثیل بغیر د تحریف بغیر د تعطیل د دې ټولو نه علاوه به د الله سبحانه وتعالی لپاره دا ثابتیږي د دې معناګانې څنګه چې د الله د شان سره مناسب وي وصلی الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين